درد فوقی بیان کړه شاعر ورک د شنت کيو به ځوانونه شپدا سیمرګي مرشا شف دوا کې د نسل نه یاد وینا سل د فسلو لارو مرشا یو د ژوند وی چې د کام خدمت کوي نه من فال خلق د ژوند دی به من خلق به شعور مړ د شینه خپل مینه او غمړ نکړه د وطن غم به می تر مرګ رسوینه خیر د پدار نکړه د ستاسو می منلې نه ده که محبت نکړه خلق می وجل نه ده خیر د پدار نکړه د خیر د پدار نکړه د ستاسو می منلې نه ده که محبت نکړه خلق می وجل نه ده خیر د پدار نکړه د ستاسو په خپل زړګي درد کړې بل می د چا غمونه خوب ته نه پرېږدينه غزل کرخه او لړانګيږي کنه ما کړې خدای ته هر شپه سوالونه درد وطن د وطن غم دا پستر غلو می زکه تور چاپونه دینا نظر خوړلې او کابل جانا فتر زلار خادران غمونه سپین بوایم دا سپین هغه وکیږي چې الله لیکلې وینا چمکی د غرض وړه یاران می پیژندلې دي دغه دل منظور مسلمانان می پیژندلې دي وای وای دغه دل منظور مسلمانان می پیژندلې دي چمکی د غرض وړه یاران می پیژندلې دي دغه دل منظور مسلمانان می پیژندلې دي دغه دل منظور مسلمانان می
پیژندلې دي زړګي زورا مې هغه نه ده د چا په غم کې مداوخ کې تویومه وطن ضرورا راته یادېږي نه مهرېږي که هر څو یارومه قدر په ژونده د انسان وکړې مرده پرستو درنه سخته ستړی یمه ته نږدې شی ولس رضا کړې د غریب غږ مدام تر عرشه پورې ځینه زما د خاورې او سوداګره مرګ د مېلمه شه چې خبره ختمه شي نه خیر د پدار مې کړې د ستاسو مې منلې نه دی که محبت مې کړی خلک مې وژلې نه دی خیر د پدار مې کړې د ستاسو خیر د پدار مې کړې د ستاسو مې منلې نه دی که محبت مې کړی خلک مې وژلې نه دی خیر د پدار مې کړې د ستاسو خپلا ورګون ته یوسه فقط کاوړ کې بدوارا تا کوینا زما په سرا باندې سړی شو پلار یې د ټول کلی خوړلې زکاتونه که څوک په مینا ګناهګار وې زه به تر ټولو اولې دوزخ ته ځمه شاهین وزیرا هر منای تل په اجمیر شریف دعا درته کوم چمکی د غرض وړه یاران مې پیژندلې دي دغه د لمنځو مسلمانان مې پیژندلې دي
دل منظور مسلمانان می پیژندلې دي چونکی د غرض وړه یاران می پیژندلې دي دغه دل منظور مسلمانان می پیژندلې دي دغه دل منظور مسلمانان می پیژندلې